بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده لوی افغانستان حقیقت که یو بوږنونکی خوب. خو چونکې دا یوه ډیره تاریخي خبره ده نو په دې وجه زه غواړم چې د تاریخ په رڼا کې په دې بحث وکړم. ګرانو وطنوالو، که موږ د تاریخ په اوږدو کې وګورو نو چې کله هم په هندوستان کې ولس د ستونزو سره مخامخ شوی و نو بیا خیبر خپلې دروازې پرانیستې وې چې د قطب نه دا ژوندي او ګړندي تورزن او مټور نومیالي پښتانه د هندوکش د وورو حسیسپین او د اباسین د دریا هسې په غورځنګونو د هندوستانیانو کومک ته تللي وو او د هندوستان بېسا او مړ قام بیا راپورته کړی و. او دغه وجه وه چې د هندوستان ولس به د خپلو ستونزو د حل کولو لپاره د تل لپاره افغانستان ته کتل. نو انګریزان به د تل لپاره په دې هڅه کې وو چې د هندوستان او افغانستان په منځ کې اړیکې ښې نه وي او همهغه سلسله تر د اوسه پورې را روانه ده چې د برطانوي استعمار ناجایزه او حرموني اولاد پاکستان هم د تل لپاره دا هڅه کوي چې د هندوستان او د افغانستان په منځ کې اړیکې پیاوړې نشي. هر کله چې په برطانوي هند کې په ازادۍ مین د کانګرس ګوند مشرتابه د انګریزانو د ډیر جبر د لاندې وو نو سباش چندرا بوس چې د کانګرس پارټۍ مشر هم پاتې شوی و د برطانوي هند نه کابل ته را وتښتېدو چې بیا د افغانستان د دولت په کومک جرمني ته تللی و. او یو بل پیاوړی کس عبیدالله سیندي هم د برطانوي هند نه کابل ته راغلی و، خو هغه په خپل کتاب 7 کاله په افغانستان کې لیکي چې کله به زما د امیر حبیب الله خان سره غونډه وه نو د هرې غونډې وروسته به امیر حبیب الله خان د هغې غونډې ټول معلومات انګریزانو له ورکول. عبیدالله سیندي یو بله خبره هم په خپل کتاب کې لیکلې ده چې زما سره به د امیر حبیب الله خان کشر ورور او ولیعهد سردار نصرالله خان ملاوېدو له راتلو نو انګریزانو په هغې نیوکې وکړې. نو سردار حبیب الله خان انګریزانو ته خبر ورکړو چې دا کار سردار نصرالله خان زما د اجازې نه پرته کوي. نو زه دې د ولیعهد د رتبې نه لر کوم او خپل مشر زوی سردار عنایت الله خان به زه ولیعهد کړم او تاسو را سره هغه ولیعهد ومنئ. خو عبیدالله سیندي لیکي چې دا صحیح خبره نه وه. سردار نصرالله خان به زما سره د امیر حبیب الله خان په اجازه غونډې کولې او زما هر خبره به امیر حبیب الله خان ته رسوله. او دغه وجه وه چې کله په کال 1919 کې امیر حبیب الله خان په لغمان کې د کلګوش په شکارګاه کې چا مړ کړو نو سردار نصرالله خان او سردار عنایت الله خان دواړو د خپلو پاچاهۍ اعلانونه کړي وو. خو بیا یوه اونۍ وروسته سردار نصرالله خان د سردار عنایت الله خان په حق کې د خپلې پاچاهۍ د دعوې نه دستبرداره شوی و. خو په دغه وخت کې د کابل ګورنر امیر امان الله خان هم د خپلې پاچاهۍ اعلان کړی و، خو بیا سردار عنایت الله خان د امیر امان الله خان پاچاهۍ ومنله. چې کله نادرشاه د محکوم افغانستان د ولس په کومک بچه څخه ماتې ورکړه نو نادرشاه د هندوستان او د کوز پښتونخوا د سیاسي مشرانو سره ژمنه کړې وه چې کله هغه بچه څخه ماتې ورکړي نو بیا به امیر امان الله خان واپس د پاچاهۍ لپاره راولي. نو په کوزه پښتونخوا کې خوشحالۍ وې، ګډاګانې وې، اتڼونه وو، ډولونه او سورناګانې غږېدلې چې زموږ باچا امیر امان الله خان به بیا باچا شي. نو په دغه وخت کې به انګریزانو ویل چې موږ د کوزې پښتونخوا د پښتنو سره ډېر زیات کومکونه وکړل، رشوتونه مو ورکړل، خو د دوی مخ موږ د کابل نه دلي ته راوانهړو او هم هغه شان دوی د دلي په ځای کابل ته ګوري. خو د بده مرغه هغه کار چې کوم انګریزانو نه و کړی نو هغه کار باچا خان کړی و چې د محکوم افغانستان د پښتنو مخې د کابل نه دلي ته په کال 1913 کې په هغه وخت کې اړولی و چې کله د باچا خان په مشرۍ کې خدای خدمتګار د کانګرس پارټۍ سره الحاق وکړو. او بیا په کال 1930 کې د صوبه سرحد وزیر اعلی صاحبزاده عبدالقیوم خان دا خبره باچا خان ته هم کړې وه چې مخکې به د هندوستان ولس د افغانستان پښتنو ته کتل او په هغوی پسې به روان وو، خو ستا په وجه اوس پښتانه هندوستان ته ګوري او په هندوستان پسې روان وي. او چې کله په کال 1930 کې په ایبټ آباد کې د صوبایي اسمبلۍ اجلاس په دې وجه رابلل شوی چې په صاحبزاده عبدالقیوم خان باندې د عدم اعتماد ووټ پاس کړي
نو هغې غونډې ته صاحبزاده عبدالقیوم خان بیانیه ورکوله. نو د خپلې بیانیې په جریان کې صاحبزاده عبدالقیوم خان په تالار کې ناست د خدای خدمتګار کسانو ته ګوته ونیوله چې په دې تالار کې داسې کسان ناست دي چې د عظیم پښتون قام مخې د کابل نه دلي ته واړاوه. مخکې به هندوستان پښتنو ته کتل او په هغه لاره به تلل، خو اوس د دې خدای خدمتګارو پوجا پښتانه هندوستان ته ګوري. خو دلته یو خبره د یادونې وړ ده چې د کال 1834 نه راواخله تر د کال 2021 پورې د افغانستان بچیانو او د ولس مشرانو د تل لپاره د محکوم افغانستان د ځمکې او د ولس په سر معاملې کړې دي او دې ټولو چرته هم لوی افغانستان نه غوښتلی، بلکې د تل لپاره به دې بچیانو او د ولس مشرانو د محکوم افغانستان د هغه سیاسي مشرانو سره اړیکې ساتلې چې څوک د لوی افغانستان دښمنانو لکه د پاچا خان او عبدالصمد خان اڅکزی کورنۍ. او پایله دا شوه چې اوس د پاچا خان د کورنۍ نننی نسل په افغانستان پسې د پاکستان لپاره ټوپک راغشتو ته تیار ناست دی او د عبدالصمد خان فامیل هم د پاکستان په صفتونه نه مړېږي. د پاچا خان فامیل 88 کاله د عدم تشدد په نوم موږ ته سرې ټوپۍ را په سر کړې وي او په 26 د اکتوبر کال 1955 کې عبدالصمد خان اڅکزی د لاهور په های کورټ کې د جسټس شبیر احمد په عدالت کې ویلي وو چې موږ د پاکستان د قانون د لاندې په پاکستان کې دننه د پښتنو حق غواړو. خو د بده مرغه کله چې به دوی افغانستان ته راغلل نو د افغانستان بچیانو او د ولس مشرانو به ورته د افغانستان نر او ښځې په لستوڼو ګډول. خو د افغانستان اوسنی نسل هم د خپلو مشرانو په لار روان دي چې په پاکستان کې اوس د هغه کسانو لپاره هلې ځلې کوي چې کوم د عدم تشدد له لارې د پاکستان د قانون د لاندې د پښتنو حق غواړي او د پاکستان قانون دا دی چې د ډیورنډ کرښه بین المللي سرحد دی. خو دلته یو بله خبره د یادونې وړ ده چې د پاچا خان هندوستان ته تلل او د کانګرس ګوند سره الحاق کول د امیر امان الله خان په کال 1919 کې د محکوم افغانستان د افغانستان د ځمکې او د پښتنو سره د یوې ډېرې لوی جفا او نازوانۍ نتیجه وه چې کله په کال 1919 کې د انګریزانو او د افغانستان په منځ کې جنګ و او د عباسي نه واخله تر د ډیورنډ لاین پورې ټول پښتانه د افغانستان سره اوږه په اوږه د انګریزانو پر ضد جنګېدل، نو د انګریزانو سره ویره پیدا شوه چې امان الله خان خو یوازې د نیم افغانستان استقلال غواړي، خو خبره خو اباسین ته راورسېده. نو هغوی امیر امان الله خان ته د جنګبندۍ خواست وکړو. نو چې هر کله په 8 د اګست کال 1919 کې په راولپنډۍ کې د امن معاهده د افغانستان او د برتانوي هند ترمنځ وشوه، نو امیر امان الله خان د ډیورنډ لاین نه واخله تر د اباسین پورې د افغانستان ځمکه او پښتانه په ځای پرېښودل او د ډیورنډ لاین نه واخله تر د امو دریا پورې د نیم افغانستان استقلال واغوښتو او د کوزې پښتونخوا پښتانه د انګریزانو جبر او ظلم ته پرېښودل. نو په ځای د دې چې افغانانو د امیر امان الله خان نه پوښتنه کړې وي چې تا ولې د محکوم افغانستان ځمکه او پښتانه انګریزانو ته پرېښودل، خو برعکس هغه د افغانانو قهرمان شو. نو د پاچا خان هندوستان ته تلل یوه منطقي خبره وه، خو بیا هم پاچا خان لا دا نو پکار چې هندوستان ته تللی وي، ځکه چې افغانستان یوازې د امان الله خان وطن نو بلکې هغه د اباسین نه واخله تر د امو پورې د ټول افغان ولس وطن و او اوس هم دی. او بیا چې کله په کال 1901 کې پاکستان وران شو نو د محکوم افغانستان، بلوچستان او سند ډیرو کسانو او سیاسي مشرانو د هندوستان وزیر اعظم اندرا ګاندي ته ډیر زیات خبرونه لیکلي وو چې په دې باقي مانده پاکستان هم برید وکړي او پاکستان له منځه یوسي. خو دلته یو سوال پیدا کیږي چې د محکوم افغانستان پښتنو ولې د افغانستان باچا ظاهر شاه ته خبر نه لیږلو چې په پاکستان برید وکړي او د ډیورنډ لاین نه د اباسین پورې خپل وطن آزاد کړي. خو هغه ځکه چې کله په مشرقي پاکستان کې د پاکستان پر ضد بنګالیان راپاڅېدلي وو او د پاکستان او هندوستان په منځ کې هم جنگ شروع شوی و، نو ظاهر شاه د پاکستان سفارت ته یو اوږد مکتوب لیږلی و چې تاسو زموږ نه بېغمه اوسئ، د ډیورنډ لاین نه خپل قواو هم د هندوستان سرحد ته د جنگ لپاره بوځئ او ډیورنډ لاین به درله مونږ ساتو. او چې کله په یو وخت کې په پاکستان کې ټولټاکنې وي نو ظاهر شاه د ننګ یوسفزۍ په لاس 28 لکه کالداري روپۍ د بابړې د قصاب قیوم خان له لیږلې وي چې چېرته د ولي خان دیو پارټي ټولټاکنې ونه ګټي. او چې کله
د داود خان د شوروي اتحاد سره اړیکې خرابې شوې او د امریکای سره د ایران د باچا رضا شاه پهلوي په واسطه اړیکې جوړول غوښتل. نو چې د داود خان د رضا شاه پهلوي سره ملاقات وو، نو رضا شاه پهلوي داود خان ته وویل چې د پاکستان سره ډیرون لاین په رسمي توګه ومنه، نو زه به درله 3 میلیارډه ډالر درکړم. او داود خان ورسره دا خبره ومنله او پریکړه په دې وشوه چې په سپتمبر کال 1988 کې به په واشنگټن کې د امریکای د رئیس جمهور جیمي کارټر سره په شریکه غونډه کې د ډیرون لاین د کرښې په رسمي توګه د منلو اعلان کوي. خو په اپریل کال 1988 کې په افغانستان کې انقلاب وشو او دا خبره هم داسې پاتې شوه. خو د افغانستان د چارواکو ذهنیت نه بدلیږي. نو دغه وجه وه چې کله ما په کال 2013 کې د پاکستان پر ضد د جنگ اعلان کړی وو، نو د عوامي نیشنل پارټۍ یو مشر ماته ویلي وو چې زمونږ یو ورځ د پارټۍ غونډه وه، نو ستا بحث پکې وشو چې بشار خان ټکر خو د لوی افغانستان لپاره اوس د جنگ له لارې د مبارزې اعلان کړی دی. نو یو کس پکې وویل چې بشار خان ټکر چې د لوی افغانستان لپاره دا کومې چیغې وهي، نو چې کله دې افغانستان ته لاړ شي نو دته به پته ولګي چې د افغانستان ولس او بشران څومره لوی افغانستان غواړي. نو هم هغه خبر وشوه چې زه په فروری کال 2019 کې کابل ته لاړم، نو زه د اشرف غني دولت د افغانستان نه راوشړلم او افغانانو به ورته ویل زرکلن شي. نو زه خو د اشرف غني دولت 2 ځله راشړلی یم، خو زه اوس هم دا په واس کې وایم چې زما د پلار نیکه وطن د اباسین او د مارګلې د غرونو تر د امو دریا پورې لوی افغانستان دی او د پاکستان د پښتنو حق د پاکستان د قانون د لاندې په عدم تشدد نه غواړم، بلکې د ټوپک په زور د ډیرون لاین نه واخله تر د اباسین پورې د لوی افغانستان خبره ښه په واس کومې کوم، ځکه چې ازادي د ټوپک په شپېلې پورې تړلې وي. خو زمونږ د محکوم افغانستان د پښتنو بدبختي دا ده چې څوک په افغانستان کې ارګ ته ورسي نو بیا ترې د محکوم افغانستان ولس او افغان وطن هیر وي. خو چې کله بیا په ارګ کې د دوی چوکۍ په خطر کې شي نو بیا د ډیرون لاین نه منو او لر او بر یو افغان بوغاري د قبر نه سر راپورته کړي. یو انګریز لیکوال کرنل ایچ ډي هوچنسن په خپل کتاب کمپین ان تیرا کې لیکي چې افغانان یو داسې قوم دی چې ښه بد ورسره کوه، خو په اخره کې ورته یو داسې شعار ورکړه چې دوی په خوشحالېږي، نو بیا به درته په لستوڼو ګډېږي. او د افغانانو د دې کمزورۍ نه د تل لپاره د افغانستان چارواکو په بشپړ توګه ګټې ترلاسه کړي دي. نو چې څنګه په پاکستان کې د پاکستان د فوج، سیول ملټري اسټابلیشمنټ او د عدلیې ګټې په خطر کې شي، نو اسلام ورته ورپه یاد شي چې اسلام ته خطر ده. نو چې څنګه د ولس د دوکه کولو لپاره پاکستان له اسلام یو ډېر ښه وسله په لاس ورغلې ده، نو همداسې د افغانستان باچیانو او د ولس مشرانو له د ولس د دوکه کولو لپاره د لر او بر یو افغان او ډیرون لاین نه منو وسله په لاس ورغلې وه. کله چې د ببر کارمل چوکۍ په خطر کې شوه نو خپله لور یې په محکوم افغانستان کې یو پښتون ته واده کړه. دا یو سیاسي واده و چې روسیانو ته دا وښایي چې د ده په شا د کوزې پښتونخوا خلک هم ولاړ دی. چې کله د کرزی د خپلې کابینې سره په واشنګټن کې د بوش سره ملاقات و او بوش دوی ته وویل چې تاسو نه غواړئ چې د پاکستان نه خپله ځمکه واخلئ او زه مو کومک کوم، نو کرزی د بوش دې خبرې له هډو اهمیت ورنه کړو او خبره یې بدله کړه. دا د دوی د لر او بر یو افغان د یو ځای کېدو بوغارې دي. او چې کله اشرف غني 7 کاله په قدرت کې و او بیا د ده چوکۍ په خطر کې شوه، نو بیا ورته په محکوم افغانستان کې د غني خان قبر ورپه یاد شو چې هغه به د هغه قبر جوړوي، او بیا ورته سردار علي ټکر ورپه یاد شو چې په رسمي توګه سردار علي ټکر افغانستان ته رابللی و چې هغه ونازوي. او چې زه په افغانستان کې وم او په ډاګه به مې د لوی افغانستان خبره کوله، نو ماته به د اشرف غني د دولت کسانو ویل چې ته د افغانستان نه وځه، ته افغان نه یې، ته پاکستانی یې، ستا په وجه زمونږ د پاکستان سره اړیکې خرابې شوي دي او ستا په وجه په مونږ د پاکستان فشار دی چې دې د ملک نه وشړوي. مونږ د لر او بر پښتانه د یو بل نه 180 کاله شوي چې جدا شوي وو، خو په 180 کاله کې د افغانستان باچیانو او د ولس مشرانو د ډیرون لاین له منځه له وړلو او د لر او بر افغان ولس د یو ځای کولو لپاره یو کوچنی قدم هم نه دی پورته کړی. زه د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې د لوی افغانستان خبره په ډاګه او په واس کومې کوم، او چې څوک هم په دې سیمه کې اوسېږي، که هغه پښتون دی، که تاجک دی، که هزاره دی او که داسې زموږ نور ملي وروڼه دي،
نو دا زمونږ د ټول افغان ولس په شریک وطن دی. نو زه د دې ټول ولس ستونزې هم په نظر کې ساتم. خو د بده مرغه دا اوس چې د افغانستان امارت اسلامي د آزاد افغانستان د جنکو او د ښځو سره کوم سلوک کوي، نو دا خو په مستقیم ډول د محکوم افغانستان د نفوس د 50 سلنه ښځو لپاره هم یو ډیر لوی ګواښ دی. نو داسې طالبان د محکوم افغانستان ښځې هم د لوی افغانستان خلاف کوي. په محکوم افغانستان کې زما په خپل کور کې زما 4 خورځې ډاکټرانې دي. د 2 ورېرو سره 2 د ماسترۍ ډیګري دي. یوې خورځې مې ډاکټوري یعنی پی ایچ ډي کړې ده او دا ټولې په دولت کې کارونه کوي. او داسې د محکوم افغانستان د نورو کورنو حال هم دی چې جنکې په مکتبونو، کالجونو او پوهنتونونو کې په خپلو درسونو کې بوخت دي. خو ګرانو وطنوالو، دلته زما سره یو بل ډېر لوی اندېښنه را پیدا شوې ده چې د آزاد افغانستان دولت خو د محکوم افغانستان د افغان ځمکې او پښتون ولس لپاره هیڅ پروګرام نه لري. نو که پاکستان ورانیږي، او زما دا یقین دی چې ورانیږي به ان شاء الله، نو بیا هغه کار ونشي چې څنګه د صوبه سرحد په نوم د پښتنو علاقې د برتانوي هند برخه وي. او خدای مکه که چېرته داسې وشي، نو د لوی افغانستان خبره به یو بوږنونکی خواب پاتې شي. ځکه خو د محکوم افغانستان پښتنو په کال 1901 کې اندرا ګاندي ته خواست کړی و چې په مغربي پاکستان هم برید وکړي او پاکستان په بشپړ توګه له منځه یوسي، ځکه چې هغوی د افغانستان د باچایانو نه مایوسه وو. نو که چېرته جنگ د پاکستان او هندوستان په منځ کې وشي او هندوستان د محکوم افغانستان پښتانه د پاکستان د جبر نه خلاص کړي، چې د بده مرغه افغانستان په دې 1980 کال کې د محکوم افغانستان د پښتنو او د ځمکې د سره پوښتنه نه ده کړې، نو د پاکستان د ورانېدو په وخت کې به د محکوم افغانستان پښتانه د مخکې په شان بیا د هندوستان سره ځي، او که بیا به 1980 کال نور انتظار کوي چې لوی افغانستان جوړ شي. نو ظاهره خبره ده چې هغوی به د هندوستان سره ځي، چې دا ډیره زیاته د تشویش خبره ده. نو پکار ده چې موږ ټول افغان ولس په دې په جدي توګه فکر وکړو، ځکه چې دا څه په آزاد افغانستان کې روان دي، ټوله دنیا یو اړخ ته روانه ده او دوی بل اړخ ته روان دي. په 21مه پیړۍ کې د نفوس نیمه برخه د تعلیم نه بې برخې کوي. نو د یو کمزوري هیواد پاکستان نه خو افغانستان د محکوم افغانستان د خاورې او د پښتون قام پوښتنه چرته هم نه ده کړې، نو بیا به د یو طاقتور هندوستان نه د دې پوښتنه وکړی شي؟ بالکل نه. لر او بر یو افغان او د ډیورنډ نه منو بغارو هیڅ لاسته راوړنه ونه کړه، بلکې اوس په دې شعارونو باندې خلک ملنډې کوي. نو پکار ده چې په رښتیا او د زړه نه په واس کومي د لوی افغانستان خبره د دنیا په هر یو فارم راپورته کړو. نو په داسې حال کې پکار ده چې د افغانستان اسلامي امارت دا 4 کارونه سمدستي وکړي. اولنی کار، د محکوم افغانستان د پښتنو لپاره د افغانستان د ویزو شرط ختمول، چې هغوی آزاد بغیر د ویزې خپل وطن ته ځي راځي. دویم کار، د کوزې پښتونخوا پښتنو ته اجازه ورکول چې په افغانستان کې ځمکې اخیستې شي چې وطن آباد کړي. دریم کار، د افغانستان په پارلمان کې د کوزې پښتونخوا د پښتنو لپاره چوکۍ اعلانول، لکه څنګه چې مغربي جرمني د مشرقي جرمني لپاره کړي وو. څلورم کار، د افغانستان په نشه کې د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې ټول وطن شاملول. خو که طالبانو دا کارونه ونه کړل، نو بیا به د محکوم افغانستان پښتنو ته د افغانستان د بچیانو، ولس مشرانو او په طالبانو کې هیڅ فرق یعنی توپیر پاتې نشي. او د بده مرغه د لر او بر پښتانه به د تل لپاره د یو بل نه جدا شي. خو د لر پښتانه به سمندر او د هندوستان په شان یو ډېر لوی مارکیټ ته لاسرسی ولري، او زمونږ د پلار نیکه وطن افغانستان به چېرته هم بیا نه سمندر ته لار ولري او نه به د هندوستان د مارکیټ نه په هغه ډول استفاده وکړی شي چې څنګه به دوی د لوی افغانستان په وخت کې کړې وه. او بله ډېره زیاته د افسوس او خفګان خبره دا ده چې د لوی بابا احمد شاه بابا لوی افغانستان به د تل لپاره د تاریخ یو برخه جوړ شي، چې د دې ټول مسؤلیت به د افغان چارواکو پر غاړه وي. ګرانو وطنوالو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې ما په کندهار کې د شیر سرخ بابا په سیمه کې د لوی افغانستان د جرګې په نوم یوه جرګه راغوښتې ده، نو د هغې لپاره ما د افغانستان د امارت اسلامي چارواکو ته خبر لیږلی دی چې ما له اجازه راکړي چې زه
په شیر سرخ بابا په سیمه کې په کندهار کې د لوی افغانستان په نوم یو لوی جرګه راوبلم، خو مالا له هغوی جواب نه دی راکړی. ګران وطنوالو، اوس په لوی لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي، او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالې او ګل ګلزار وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.